د ننګرهار کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي چې تیرو جګړو کې ژوند ځپل شوی دی اوس له حکومت غواړي چې په روغتیا، پوهنې او نورو اړینو برخو کې د ورته پام زیات کړي. د یادې ولسوالۍ د عطاخان کلي اوسیدونکي وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خبره یې په سیمه کې ښوونځي ودانۍ نه لري او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې د خپل ښه راتلونکي په موخه زده کړې کوي چې ډېر کله ترې د سخت باران او سوځونکي لمر له امله نیمګړي پاتې کیږي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. د ډېرو مکتبونو د څانګې چې کومې لري د دوو ابادي نشته، ابادي نه لري، سرسوري نه لري، څوک په خوړونو کې کینی، څوک په دیرو کې سورو لکینی، څوک په یو ځای کې کینی، څوک په بل ځای کې کینی. کله چې باراني نو دغه زموږ ماشومان نشي کولی چې دلته راشي درسونه له یو خو د سیلاب ویره ده په خوړ کې ناستې درسونه وایي، بل د باران امکان کله چې باراني بیا دو درسونه پاتې. دوی همدارنګه وایي د روغتیا برخه کې ورته په تیرو 2 کلونو کې یو څه کار شوی خو دومره نه دی چې د دوی درد ته دي په ټوله معنا دوا شي. ولسي خلک زیاتوي سیمه کې یو روغتیايي مرکز فعال دی چې په هغې کې هم د اړتیا وړ درمل نشته او ډېر کله یې ناروغان بې درملو له درد سره کورونو ته ستنېږي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو غوښتنه کوي چې کوټ ولسوالۍ ته دې ځکه ځانګړې پاملرنه وکړي چې تېرې 2 لسیزې پرې سختې جګړې تېرې شوي او ټولو برخو کې یې عامه تاسیسات له منځه تللي دي. کلینیکونو کوم مریضان ولا ډېر زیات ور روان دي او مشکل پکې دا دی چې دارو پکې کم دي، چاله نه رسېږي، پرچې ورکړي دي څوک د باندې په شخصي پیسو باندې راخلي، دومره وسه د چا نه کېږي ورته چې شخصي پیسو باندې واخلي. کلینیک کې دارو نشته، مریضان خو جمهور باندې زیات دي. کوټ ولسوالۍ کې خو ډېر مشکلات، ډېره ځپېدلې ولسوالۍ ده. کلینیکونو له چې لاړ شي دواګانې نشته، په پرچو سره چې کومه دوا ولیکي بس لاړ شي یا د تبې د سردرد دا ګولۍ پکې شته، نورې پکې نشته. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې د کلینیک له ښه دوا ورکړي. د ننګرهار معارف رئیس وایي تر 1 کال یې د ښوونځیو په برخه کې د ولسونو ستونزو ته رسېدنه کړې خو دا چې 40 کاله جګړه تېره شوي د نورو برخو په څېر معارف ته هم لوی زیان اړولی چې اسلامي امارت د تخریب شوو ښوونځیو په رغولو بوخت دی او په پام کې ده چې هلته نوي ښوونځي جوړ کړي. همدارنګه ولایتي مسؤلین وایي هڅه کوي څو هغه سیمو او ولسوالیو کې هم د بیا رغونې کارونه پیل کړي چې په تیر کې له پامه لوېدلي دي او هیڅ کار ورته نه دی شوی. په خبره یې له کومو ستونزو سره چې ولسونه لاس او ګریوان دي اولیت به ورکول کیږي او ژر به ورته د حل لارې چارې ومومي. موږ ستاسو هېواد د 40 کاله جنګو او خاص کر په دې وروستنۍ 20 کالو کې ډېر زیات ځپېدلی دی. په لسګونه داسې د تعلیمي ادارې شته چې هغه د شته اسمان د لاندې هغوی تدریس ته دوام ورکوي. اوسه پورې 12 مکاتب داسې دي چې موږ هغوی ته سرپناه جوړ کړي دي او هغه د دې نه برخمن شوي دي. دغه پروسه شروع ده، اوس هم تقریبا 6 مکاتب داسې چې هغه تعمیر هغه چارې پیل شوي دي. دا ستونزه حل کېږي او امید دی چې په نږدې وخت کې به حل شي. هغه ځایونه چې تخریب شوي دي یا خراب شوي دي د هغو دپاره هم انشاءالله ترتیب روان دی. د خیره سروي به هم کېږي انشاءالله. بعضې ځایونه لیدو شوي دي د هغو نظارت شوی دی، نور به هم کېږي. که خدای کول انشاءالله دغه مشکلات به ټول حل کېږي. کرا نو په آهسته آهسته باندې په دا کار مخته ځي. د اسلامي امارت د حاکمېدو څه د پاسه 2 کاله پوره شول او په لویو ښارونو کې په یو شمېر برخو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي خو د لرو او جګړو ځپلو ولسوالیو خلکو ته په یو شمېر برخو کې هغه ډول رسېدنه نه ده شوې چې اړتیا ده. د یادو محرومو سیمو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د لومړیتوب ورکړل شي ځکه په ښارونو کې له وړاندې هم د پام وړ پراختیایي کارونه شوي دي.